ویل کېږي چې د سلمان په نوم یو هلک د خپل پلار انور او د خپلې مور سمیه سره په یو کلي کې اوسېده. سلمان د خپل مور او پلار یو تابعدار زوی و. تابعدار سره سره هغه شریف، ښکلی او تعلیم یافته هلک و. د سلمان د مور او پلار دا خواهش و چې هغه سلمان له زر تر زره واده وکړي. سلمانه بچې، زما او د پلار د دا خواهش دی چې په خپل ژوند تاله واده وکړو او کور درله آباد کړو. د شمشیر لور ډېره ښکلې او تعلیم یافته جینۍ ده. که ستا خوښه وي نو زه او پلار به دې د هغې د رشتې غوښتو دپاره ورشو. مورې، ما خو نه مخکې ستاسو د خبرې نه څه انکار کړی دی او نه اوس کوم. څنګه چې ستاسو خوښه وي هم هغه شان وکړئ. ما ته هیڅ اعتراض نشته. دې خبرې کولو نه پس سلمان خپلې کمرې ته د آرام دپاره لاړ شي او د سلمان مور او پلار د سلمان د واده په خبرو کې مشغول شي. بله ورځ د سلمان مور او پلار د شمشیر کره د شمشیر لور رانیا د رشتې دپاره لاړ شي. شمشیر وروره، زه د خپل زوی سلمان دپاره ستا د لور رانیا رشتې غوښتو له راغلی یم، خو چې ګورې خالي لاس مې ونه لېږي. نه خورې، سلمان خو ډیر شریف او ډیر تعلیم یافته هلک دی. ما ته په دې رشته هیڅ اعتراض نشته. چې څه ټایم ستاسو خوښه وي نو راشئ او نیټه کې د یو واده وکړئ. سر ورځې پس د سلمان او د رانیا واده وشي او هغوی دواړه ډیر په مینه، محبت او خوشحالۍ سره خپل ژوند تیروي. سر ورځې پس سلمان پسې د ښار نه د نوکرۍ خبر راشي او سلمان ښار ته ورشي. یوه ورځ سلمان په خپله ډیوټۍ کې مصروف و چې د رانیا کال راشي. هلو سلمانه، څنګه یې؟ هلو رانیا، خیر دی، زه ښه یم، ته څنګه یې؟ سلمانه، زه ښه یم. سلمانه، تا ته پته ده چې په کلي کې یو خبر خور شوی دی چې یو دیو راوته دی او هغه د کلي جینکۍ تښتوي. رانیا، ته هم په دې خبرو یقین کوې؟ دا د کمکلو او د جاهلانو خلکو خبرې دي. ته دا خبرې پرېږده او خپل تیاری شروع کړه. زه به تا او مور او پلار ډیر زر د کلي نه ښار ته راولم. دې خبرو نه پس سلمان لاړ شي او دوباره په خپل کار کې مصروف شي. د شپې د سلمان په نمبر دوباره کال راشي. هر کله چې سلمان کال اوچت کړي نو هغه د سلمان مور وي او سلمان ته ډیر په هیبت سره وایي: سلمانه بچې، رانیا هغې دې وتښتوله. دا څه وایې مورې؟ ولې تاسو چېرته وئ؟ بچې، بس نوره خبر نه یم، خو زر تر زره ځان کلي ته راورسوه. دې خبرې اورېدو سره سلمان سمدستي کلي ته روان شي. کلي ته رسېدو نه پس د کلي خلک او د سلمان مور سلمان ته ټوله کیسه بیان کړي. د کلي د خلکو د خبرو اورېدو نه پس سلمان هغوی ته وایي: نو د دې دیو په باره کې تاسو ته څه معلومات نشته؟ د دې خبرې اورېدو نه پس د کلي خلک سلمان ته وایي چې د دې دیو باره کې معلومات مونږ له سامري جادوګر راکولی شي. سلمان د کلي خلکو سره د سامري جادوګر خواله ورشي او جادوګر ته وایي: جادوګره، زمونږ کلي ته یو دیو راغلی دی او زمونږ د کلي جینکۍ تښتوي. مهرباني وکړه او ته د خپل جادو په ذریعه زمونږ څه مدد وکړه. ښه، د تورابان دیو اوس لکه ستاسو کلي ته درغلی دی. ځوانه، د تورابان دیو مقابله زما جادو نشي کولی. د هغه مقابله صرف او صرف رانی پری کولی شي او دې دپاره به تاسو پرستان ته ځئ، پرستان ته. سلمان او د کلي خلک هم د هغه ځای نه د رانی پری په تلاش کې پرستان ته روان شي او آخر کار هغوی پرستان ته ورسي. هر کله چې سلمان او د کلي خلک پرستان ته ورسي نو رانی پری د هغوی نه د پرستان ته د راتلو باره کې تپوس وکړي. رانی پری، مونږ ډیر زیات په مشکله کې یو. زمونږ کلي ته د تورابان دیو په نوم یو دیو راځي او زمونږ د کلي جینکۍ تښتوي. مونږ دلته ستانه د مدد غوښتو دپاره راغلي یو. رانی پری د کلي خلکو له تسلي ورکړي او ورته وایي چې زه به ستاسو مدد ضرور کوم. رانی پری د کلي خلکو سره کلي ته راشي او تورابان دیو پسې د هغه ځای ته لاړه شي. هر کله چې رانی پری د تورابان دیو غار خواله لاړه شي نو تورابان د خپل غار نه بهر راوځي او رانی پری سمدستي په هغه حمله وکړي. د رانی پری او د تورابان په منځ کې ډیره سخته مقابله وشي، خو اخره کې رانی پری په خپل جادو سره تورابان مړ کړي او غیب یې کړي. هر کله چې تورابان مړ شي نو د هغه جادو ختم شي او ټولې جینکۍ د هغه د قید نه ازادې شي او د غار نه راوځي.
او د کلی ټول خلک د رانی پری شکریا ادا کړي او ټول په خوشحالۍ سره خپل کورونو ته لاړ شي.